بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به د یو عاشق ذکر کو. منصور نوم خو حسین بن منصور دی، خو کنه په منصور د پلار په نوم یاد شوی دی. دا خو ډېرې خبرې دي، ډېرې مقالې دي. په دا کتاب دی، په دا سنگ میل پبلیکیشنز شایع کړی دی. حسین بن منصور الحلاج. تاسو ته خو الټه ښکاري. شهید عشق او محمد اکرام چغتائی صاحب مرتبه ده. په دې کې مختلف خبرې دي. بعضې څه پکې د هغې فرانسیسیانو مقالې دي او څه پکې زمونږ د علماو دي او که نه. خو ډېر پیچیده بحث دی که نه. خو دغه ده چې هغه چې و نو ښه سړی و. 844 کې پیدا شو، 840 کې، او په 907 کې 907 کې درته خېجولی شو. کوم ځای پیدا شو؟ پیدایش هغه ځای خو زما نه هېر شو. مستغرق مانی و مقتول دعوه ابو المغیث الحسین بن منصور حلاج. دی ډېر نیک او قابل انسان و، ډېر بهترین عبادت گزار، صوفی، بزرگ، حاجی، ذاکر، زاهد، صادق، فقیر او سلوک په لاره د اختیار کړی وه. شاعري هم کړې وه، خو شاعرۍ نه اکثر مطلب یو څه یو خلک تی بل مطلب والي. دا خبره به کي په شاعرۍ کې، ځکه که نه چې شاعري یو د الفاظو هغه الفاظ چې که نه هغه د ژبې په قید کې بني، او بیا هغه ژبه چې دا هغه د شاعرۍ په قید کې بندي. دوه قیدونه شو. لکه مثال په طور دی عربي لیکي، نو د عربۍ به خپل څه اصولي، او بیا دی په عربۍ کې شعر لیکي، نو د عربۍ د شعر به خپل څه اصولي. دغه شان د ټولو ژبو شاعري ده. په دې وجه اکثر مطلب یو څه او واغستې بل څه مطلب شي. لکه د خیام شراب، اوس د خیام غیاث الدین خو د هغه لقب دی، ستر عالم فاضل. او د هغه وخت په یو کتاب کې هم چېرته چا دا نه دي ویل چې دی شراب څکي. شاعري ټوله شراب. نو په دې وجه د ده دا شاعري غلطه پیش کړه شوه د بغداد باچا ته. دی به چونکې په بغداد کې اوسېدو، نو دی په هغې کې بدنام شو. پلار نیکه نه محمي نوم و، د بیضا فارس ایران باشنده و. د ده نیکه او د په واسط کې دی لوی شو. بعض نیم خلک وایي چې دی په تستر کې پرورش د مونده و، تستر بس علاقه، او وروستو بیا بغداد ته راغلی و. خو اختلاف دی ښه. اکثر خلک په صوفیانو کې صوفیای کرام کې نه شماري، او اکثر خلک شماري. اکثر خلک د الله ولی ګڼي، اکثر خلک کافر، مرتد، ملحد، فرعون ګڼي، څوک شهید ګڼي، څوک هلاک ګڼي، څوک جنتي، څوک دوزخیه. خو څومره د انسانانو خولې چې دومره خبرې که نه. خو د ده په خبره چېرته څوک پوه شوي نه دي چې دی څه وایي. لکه د هغې وجه دا ده که نه چې دی د کشف و عرفان خبرې چې دي د په خوله کولې، او د هغې تعلق خو د روح سره. په دې وجه بیا وروستو خلک یې ګمراه کړي هم دي. د شاعري هم څه ډېره عجیبه شاعري ده. مونږ به یاسې پښتو ترجمه ووایو کومه چې ورسره په دې کتاب کې لیکلی شوې، دا به زه پښتو ته کم که نه، نو څه مطلب به ترې راوځي. ښه،
د سزا چې د وکړه نه په د باندې د خو بزرګ سړی او ډېر معتقدینو د خلکو دی په بغداد کې ډېر خوښ خو د ده څه کسان خلاف شو نو هغوی د بغداد بادشاه ته چې دی نو هغه د شاعري غلطه پیش کړه معنی ورته غلطه راویسته خو د هغې بادشاه مور وه که ښځه وه هغه د دې منصور د تعلیماتو نه ډېره متاثره وه او د ده کتابونه به هم کتل 3 یا که څو کتابونه یې لیکلو نو هغه چې دی نو په دې وجه باندې دی بچو بیا جیل ته واچولی شو قاضي او کوتوال ټولې دشمنان شو 6 کاله په جیل کې بیا د هغې زنانه په سفارش راووتو د هغې نه پس د بیا غان الحق خبرې شروع کړې نو دوباره گرفتار کړی شو بیا په بادشاه سزا وخېجوله دې د سولۍ ته وخېجولی شي زر کوړې او سولي او بیا سر قلم خپې لاسې ته هم پرې کړو سېزلی مو دای سزا وه بس دا څه وجه وه دا شاعري به وله یو څو شعرونه به وله دا یو 19 شعرونه دي دا به ووایو او اخوا چې دي اخوا شاعري چې د ده نه بیا خو هغه د ده د فلسفو هغه دایرې دي او که نه تواسین الدایره هغه بیا د ده د فلسفې خبرې دي په هغې به بیا موږ نه پوهېږو خو عام د عشقیه شاعري به وله ووایو لبیک لبیک یا سری و نجوای لبیک لبیک یا قصدی و معنای مطلب هرکلی درته وایم که نه سری ای پټه و نجوای او د مستۍ اوازه زه تاته هرکلی وایم لبیک لبیک یا قصدی و معنای او هرکلی درته وایم ای په ما کې دننه پټې ارادې ته د دې اواز نه ډېره ښه خبرې خپل ارادې ته وایي چې ته چې دا کم اواز اورې ته د دې نه ښه خبرې نو هغې اواز ته او ارادې ته هم هرکلی وایي ادعوک بل انت تدعوني الیک فهل نادیت ایاک ام ناجیت ایای زه تا ته اواز کوم خو چې غور وکړم نو معلومه شي راته چې در حقیقت ته په خپله ما خپل طرف ته رابلې اوس دا د راز خبره ده نادیت ایاک ام ناجیت ایای که دا د راز خبره ده که زه ووایم چې زما په تن من کې ته اوسېږې یا دا ووایم چې ته په خپله ژبه باندې وې ما ته چې زه په تا کې دننه موجود یم یا عین عین وجودی یا مدی هممی یا منطقی و عباراتی و ایمای یا عین عین وجودی زما مظهره د روح مظهره یا مدی هممی زما د ارزو مقصده یا منطقی و عباراتی و ایمای زما د روح ارزو ته زما عبادت او اشارتی یعنی ستا د دنې اواز حقه دی کم چې زما خواهش دی مطلب زما او ستا خواهش یو شان شوی دی یا کل کلی و یا سمعی و یا بصری یا جملتی و تباعیزی و اجزایی یا کل کلی ای زما د خاکی و روحانی وجود په دې اواز باندې ستاس هر څه قایم دي یا کل کلی کل کلی دا مطلب شو چې زما د خاکی او روحانی وجود قایم او دایم دی و یا سمعی و یا بصری او ای زما سماعته او ای زما سترګو زما بصارته یا جملتی و تباعیزی و اجزایی او کم چې د کم نه چې زما د وجود د ظاهر او د باطن تشکیل په داسې طریقه شوی دی چې هغه ټول ستا اجزا دي او تم د دغې اجزا ته مرکبې
مطلب زه چې د څه نه جوړ شوی یم جملتي و تباعیزي و اجزای جمال او تشکیل او اجزا هر څه مې د هغې نه شوي دي د څه نه چې ستا شوي دي. یا کل کلی و کل الکل الملتبس و کل کلک ملبوس بمعنای. ای زما ظاهر او باطن وجود ستا حقیقت هغه دی کوم چې د ټولو څیزونو حقیقت دی او ته په هر لحاظ سره زما د معانی یعنی زما د نور پرتو یې مطلب یو عکس یې. یا من به غلقت روحی فقط تلفت وجدا فصرت رهینا تحت اهوائی. ستا نوری ذات زما په روح کې دننه راغلی دی او داسې خپل وجود ورک کړی دی او ته زما د ارادو مکمل تابع شوی. ابکی علی شجنی من فرقتی وطن طوعا ویسعدنی بالنوح اعدائی. زه د خپل روح په نور الهی کې د الله پاک په نور کې دننه مدغم کېدو باندې راضي ما چې شامل شي پکې زما روح. خو من فرقتی وطن خو د دې وجود ظاهر د وجود او د دین د جدا کېدو باندې جاړم. طوعا ویسعدنی بالنوح اعدائی او زما په دې جړه کې او په دې غم کې زما دشمنان چې دي زما مددگار دي. اوس دا یو شعر داسې دی چې د دې په مطلب پکې زه لږ پوه شوم. مطلب یې دا دی چې زه غواړم چې زما د الله سره وصال وشوی خو زما دشمنان زه په دې جسم په جدایۍ باندې خفه کېږم او په دې کې زما دشمنان زما سره ملګري دي. نو د دشمنان څوک شو؟ شیطان او نفس او دا که نه لکه انسان په دې ژوند په دې دنیا پسې خفه کېږي که نه نور نو ځکه وایي چې دا دشمنان مې پکې مددگار دي. ادنو فیبعدنی خوفی فیقلقنی شوق تمکن فی مکنون احشیائی. کله چې زه دا نور قربت موندلو له د هغې خواته لاړ شم نو په ما کې دننه یو ناشنا یره ما د هغې قربت نه لرې وساتي بلکې ما زما د رب نه نور هم لرې کی او زما په دې وجود کې او په رګونو کې زما غ شوق کم عشق چې سرایت کړی دی هغه زما غم نور سیوا کی او زه نور د تندې په دک کې په تکلیف کې مبتلا شم. فكيف أصنع في حب كلفت به مولاي قدم المن سقمي أتباي. زه دې خپل محبت له څه معنی ورکم په کم کې چې زه مبتلا شویم. مولاي ای مولا قدم المن سقمي أتباي دا کم مرض چې ماته لاحق شوی دی د دې نه خو طبیبان هم تنګ راغلي دي. قالوا تداوى به منه فقلت لهم يا قوم هل يتداوي الداء بالداء. د طبیبانو مطابق هم دا بیماری د علاج دی خو زه د دوی احبابو نه د دې دوستانو نه دا تپوس کوم چې آیا د بیماری علاج هم په حق بیماری باندې ممکن دی؟ طبیبان وایي چې د بیماری د علاج دی نو دی ورته وایي چې د بیماری علاج څنګه کېدی شي؟
حبي لمولاي ازناي واسقمني فكيف اسقوالي مولاي مولاي. ما ته چې د خپل مولا سره دا کم شدید محبت دی دې زه بیمار کړی ما، او وس زما حالت دا دی چې زه په خپله ژبه باندې د شکایت لفظ څنګه راوړم او د خپل رب نه د هغې شکایت څنګه وکړم. انی لا رمقه والقلب يعرفه فما يترجم عنه غیر ایمای. کله چې ما په خپله سترګه تجلی د نور ولیده نو زما زړه هغه وپېژنده، ځکه چې زړه خو د اولې ورځې نه هغه پېژندلې وه، خو سترګو چې څه لیدلي دي د هغې بیان کول ډېر مشکل دی، د دې چې صرف په اشارو کنایو کې خبرې وکړی شي. نو دا دی اوس په اشارو کنایو کې لګیا دی که نه، نو ده چې څه لیدلي دي نو هغه د بیانېدو نه دي. یا ویح روحی من روحی فوا اسفی علا منی فانی اصل بلوائی. ما ته د ټول نه زیات افسوس په خپل روح باندې دی، کم چې زما روح ډیر زیات غم اوچت کړی دی. په دې وجه زه د دې خپلې بیمارۍ په خپله وجه یم. خپل روح نه ورته تکلیف دی او د دغې روح نه ورته هم روح ته تکلیف نور رسېدلی دی. كأنني غرق تبدو أن مله تغوصا وهو في بحر من الماء. زما حالت د هغې مسافر په شان دی کوم چې په سمندر کې غرق شوی او اوس صرف ګوتې بهر پاتې، او په دې حالت کې هغه د خپل بچاو د مدد لپاره چغې وایي. نو خو په اوبو کې دننه صرف ګوتې بهر دي، نو چې چغې وایي نو اوبه به ورته دننه خولې ته به یې ځي، پوزې ته. وليس يعلم ما لاقيت من أحد إلى الذي هل مني في سويداي. د دې خبرې نه هېڅوک هم واقف نه دی چې ما ته د کوم صورتحال درپېښ دی، چې زما څه حالت دی. دا خو زما زړه ته پته ده چې هغه کومه معامله ده چې په هغې باندې هغه پوه شوی دی. مطلب زما دا زړه صرف ده ته پته ده چې دی په څه پوه شوی دی. ذاک العلیم بما لاقیت من دنف وفي مشیئت موتی و احیایی. ذاک العلیم، هغه علیم دی، هغه ذات علیم دی. بما لاقیت من دنف، چې ما په دې محبت کې څومره تکلیفونه څومره غمونه اوچت کړي دي. وفي مشیئت، هم هغه د کم په مشیئت کې، د کم په اختیار کې، موتی و احیایی، چې زما مرګ او ژوند دی. یا غایت السول والمامول یا سکنی یا عیش روحی یا دینی و دنیای. ای زما د سوال مقصده د چې امید قایمي نو ته قایمې، ای زما دین او دنیا ته زما روح او زما ژوند. قل لی فدیتک یا سمعی و یا بصری لم زل حاجه فی بعدی و اقصای. په صفا الفاظو کې ووایه چې زه ستا دپاره د تاوان حیثیت لرم. ای زما سماعت او زما بصارته، تا ولې زه د محبت په جدایۍ کې مبتلا کړی یم او زما نه ولې لرې. ان كنت بالغیب عن عینی محتجبا فالقلب یرعاک فی الابعاد والنای. اگر چې ته په غیب کې زما د سترګو نه پټې، خو بیا هم په دې فراق او د هجر په حالت کې زما زړه تا ډېر ښه ویني.
دا خو بس عشق شاعري او دا نور خو بیا دا فلسفیانه تواسین دي که نه، خو سزا وله ورکړی شوې وه او زر کوړې د هغې نه یوه ورځ اول خو 7 کاله په جیل کې بیا ازاد شو، بیا په جیل کې شو، 9 کاله داسې په جیل کې تقریبا او 15 بیړو کې تړلی شو د مرګ نه یوه ورځ مخکې په هغې کې هم 1000 زر رکاته نفل کړي او بیا د مرګ په ورځ خاموشي اختیار کړه. صرف دغه یې ویلو، یو شعر ویلی دی مخکې هم چې څوک د الله پاک او د هغه د محبوب راز ښکاره کړي او بیا هم ده په خپله ویلو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی نو هلته رسول پاک صلی الله علیه وسلم په الله پاک کې دننه ورک شوی او ضم شوی پکې، بیا وی ما الله پاک د الله پاک په سترګو لیدلی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث به ده چېرته اورېدلی ما نه دی او بیا په خپله هم یې دغه شعر ویلی چې د هغه د حبیب او د هغه راز به نه ښکاره کوې، هم یې بیا په خپله ښکاره کړی دی راز. نو دغه یې ویلو چې دا سزا چې ده د اصل کې زما پاکي ده، ما د خپل معشوق سره د عشق په عشق کې رانه خطا شوې ده چې راز مې مطلب اشکار کړی که نه. غني خان چې ورته وایي منصوره ځکه خو په دار وختې چې د اشنا راز دی حجرو له وړو. رحمان بابا چې ورته وایي ګوره د منصوره سي په دار نشي رحمانه، مکړه دا د عشق خبرې ډېرې مستانه. د عشق خبرې به نه کوې، د عشق خلک پړه کې ساتي او بیا چې داسې مستانه خبرې. نو دغه یې ویلو چې دا ما راز اشکار کړی دی، دا زما اوس پاکۍ مرحله ده او بیا فریاد نه دی کړی، زر کوړې او لاس خپې ته پرې شو، سر ته پرې شو، د خلکو د یو څو سوالونو جوابونه یې ورکړو. نو د ده چې دا کمې خبرې کړي که نه، بس مونږ څونه 19 شعرونه مونږ ووایي، زه پکې په 2-3 شعرونو پوه شوم، نور څه بل څه خبرې وې. نو په دې باندې چېرته هم علما متفق شوي نه دي ښه. او د ده دا کوم حلول والا فلسفه چې ده همه اوست ورته وایي که څه ورته وایي چې الله پاک راشي او د یو انسان په ژبه خبرې شروع کړي، د ده به یا دا مطلب و یا نه، خو مطلب دې دغه راوتو. نو دا خو بالکل ناممکنه ده که نه، ځکه چې ژبه یو مخلوق دی که نه، خالق او په مخلوق کې فرق پکار دی. نو موسی علیه السلام به د الله پاک سره خبرې کولې، خو د الله پاک هغه کلام به سمعي نه و، هغه به د زړه سره و. نو ده وی چې لکه د ونې نه خبرې کولی شي نو زما د زړه نه هم کولی شي. سزا نه پس بیا خلک پس خفه ومو، خو د ده چې کوم معتقدین وو د ده په فلسفه نه پوهېدو، په هغې کې بیا څه کسان ګمراه شو. یو پکې د پیغمبرۍ دعوا وکړه. منصور همیشه علماو چې دی نو داسې نه وایي چې دی غلط دی یا، خو لکه ده چې څه ویلي دي نو په هغې څوک پوهېږي نه، ګمراهي خورېدو امکان دی. په دې وجه باندې هغه چې دی نو علما کرام فرمایي چې کناره کشي ته کول پکار دي. او شاعران او عاشقان خو یې یادی قرباني ورکړې که نه. منصور یو لیونی و د معشوق اداب یې هیر کړو، منصور یو لیونی و د مستۍ شراب یې ډیر کړو. وی مستی دا زما نه ده، د جانان د سترګو نور دی، زما د خولې خبرې هم تورات او هم زبور دی. د غني خان نظمونه دي په 2. الله پاک دې وبخي، الله پاک دې والا په جنت الفردوس کې بلند مقام ورکړي، زموږ ورور دی. چې څه یې ویلي بس که هر څه یې ویلي، خو په تاریخ کې نوم پرېښی، شاعرانو ته په مخه شوی دی. شاعر ته چې څوک په مخه شي که نه هغه له بیا نوم امر کوي
ځکه چې د شاعر کلام خو امر پروتي، نو د چا دپاره چې لیکل کړي د هغه نوم هم امري او په خپل هم شاعر دی. انشاءالله بیا به نورې خبرې بیا وکړو. والسلام.